یو تابعی چې ته عیسائی بادشاہ په جنگ کې ګیر کړ چې ګیره کنو بادشاہ وی چې د دې الګ د لاسه خو موږ برباد یو بلا فوجي زموږ برباد کړي موقع په موقع نن زموږ ته راغی د سره وسه چل کو مشیران او ته دا مړ نه کې وی ولې وی دا پس چل عیسائی کو دا خډیر ډېر قابل دی دی به د خپل فوج کمانډر جوړو هم کو دا مړ نه کې دنه د تجربې نه به موږ فائدہ اخلو هغه ویل دا خبره خو ټیک ورته وی داسې وکړه چې عیسائی شوی عیسائی کې چې د مسلمان فوج جرنیل هم تا گرفتار کړو څه چې کېو که خو عیسائی کېږم نه یاره ورته اخره کې خلاصه دا چې پیشکش یې ماته وکړه لور به درکړم بادشاهي به درکړم جرنیل به دې کړم دا به وکړم تابعي ورته وي داسې نه کېږي بادشاه پریشانه دی چې اوس مړی کم که څه چل به سره وکړم د دې بادشاه لور ډېره ښکلې او خوبصورته بابا ولې پریشان وایي دغه مسلمان مې نیولی دی ما وجه ټول وزیران وي ما وجه غیر قابل دي تجربې نه به موږ فایده واخلو زی مسلمانانو نه مسلمانېږي بابا دا په فینومینو کې ته مسلمان دا عیسائی کوم ما ته پرې اوسې د عیسائی کو بچې چې څنګه عیسائی کې مال چل دی د خمالدار یو خبرې ته دنه او دا جنې وراله او ځان یې وته خړولې دا سیدان خشتن او هم خشتا دولې کو او روټه ولا یوړله دا صحابي دا تابعي وته برم نه ګوري برم سلوی خرد دی جنای په محنت وکړو سلوی خرد کله وبوړه کله میوه وړه کله یو شی کله یو مطالبه کله ځان خشته کول څو چې دا لک به په خپل جال کې راولم الک بر وطن دی کته سلوی خرد پس هغه جنای ورته وی انسان که درنده حیوان زه چې په لار زم دنیا مله تباشو تروزی دما خو د بادشاہانو بچی چې نو ما پسې لیونی شو دما په عشق پسې تا ته مې ځان څونه ډولې کو زر پسې راځم تا چې ته انسان یې کسې شي او دې انسان یې بیمار یې روغ یې بیا ولې الله نه یریږم کله مې خپل خواهش تا پسې ولګاو الله بس وایي دا وجود مال خدای دې نه کړی دا الله دشمنی کې استعمال دا سترګې دې نه چې الله دشمنی کې استعمال کوم دا اندام دې نه چې دا خدای دشمنی په وکم ته خدای ګناه خدای دشمنی ده دا لاس به دې نه چې په الله سره دشمنی وکم جنې باندې سر وشو وساسه دین دی اسلام دا دین علم اخت دین خایا الله پاک هغه عیسائی بادشاہ لور مسلمان او زه یو باسم په یو طریقه دی او باسم مرګ باندې کې او په یو شرط چې زبستا سر څنګه واده کومې بس چې ته مسلمان شوې او زوبتم اسلام په طریقه خپل واده او خپل ژوند بدل دا خواهش په نیکه بدل کو دا خپل خواهش په ګناه کې نه دا الله په خوشاله کې استعمال ګور رسول الله مبارک فرمایي د خوای لا یزنی الزانی حين یزنی وهو مؤمن کوم وخت چې زناکار زنا کوي کله سترګو کوي کله جبه کوي کله اندام کوي دا د اسلام صادر کې نه د اسلام صادر نه بهر دی دا اسلام صادر نه بهر دی دا انسان چې جایز نکاح کوي د خدای سره بیا رسول الله مبارک سوي وي چې کم الک نوړای روټه راواغښت او خدای له خپل کې خو الله پدې هم د خاون له اجر او ثواب ورکړي جایزه طریقه استعمال کنه جایزه ول استعمال څه طریقه جوړ کړو هغه تابعیه د جن نو استوغه جنې مر سره لاړه جنې مسلمان او وخت تابعی سره خدای له ټول عمر په نکاح کې ورواچو مونږ خواهش خدای کړی دی خپکیږي ما نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ له صادرون رالل هغه تقسیمون او صحابه کې هغه ام کلثوم چې حضرت عمر په نکاح کې ده هغه ام کلثوم معشومه ده و عمر امیر المؤمنین نه دا سترګې مې درنهسته وې دا بابا ته دی وای صادر مې خوښ دی کور تراله بابا ته ویلي سرتا وې دا څنګه امیر المؤمنین دی بابا صادر پرې خو د مخ پوته نه کتل وې ما ورته غوسه وکړه وې خیر دی بچی دا خاوند دی هغه پېښو چې بل مقصد لګیږي هغه جنې له حضرت عمر په نکاح کې داخله شو او عجیب دی کې یو بل واقعه هم د چې په نکاح کې داخله شو نو د عمر سے عمر زیات او سنا کوم جنې عمر کم روزانه په کور کې جګړه او دې باندې سانو به اخذ ډېر ډبولې نو عمر سے په منبر اعلان کړ چې خزه بنو ہے
او که چا هم ښځه وواله نو دا چل به سره کوو. نو بندیشان وال ټکول ختم شو. نو چې وال ټکول نه کوې خو غم دا دی چې بیا خو ښځې سره به ژوند څنګه تېری دې ته باسې هغه بشیر جانه هغه وال ټکول پکې نشته ګورې ښه ته خو مراتې سودم ته شین دی پوه شوې په خبره. جنت کې به خدای درکوي دا او جنت کې وال ټکول هم نشته دا. نو هغه وال ټکول خو ښه خبره نه ده. مولانا بیجلیګر صاحب د خدای پاک وبخښي هغه ترسکونې خبرې کولې وي. دوه کسانو دوستان یو بل سره لګیو خو ګپ شپ یې لګاو. نو یو وایي ما نه پاړو ښځه یادېږي نه. بل وایي زه خو چې کور ته نه وځم بس رپېږي. وایي دا څه چل دی؟ وایي دا کمال د ښځې نه دی دا زما دی. وایي څنګه؟ وایي د واده په لومبۍ شپه مې پیشو کوټه کې ګیره کړې وه. وایي چې څنګه ور نه راوتمه کوټک مې راواخېسته او پیشو مې واله نه کله مې ورته یو ځای وکړل پیشو ټوپونه جوړ کړل یو خوا کله بل خوا اخره کې مې لار وکړه پیشو تښتېده. بس ښځه یارېدلې ده د سړی غوسه ناک بس چې زه کور ته نه ځم سر یې ښکته کړې دقه په لومبۍ شپه مې یارولې ده. دې د نر بچي م داړه پیشو یې کوټه کې ګیره کړه. موږ دا لوبه وکړه دا ډرامه به موږ وکړه. پیشو یې کوټه کې ګیره کړه او چې ننه اوس کوتک ته یې ګوتې کړې پیشو له دوه درې غوزار وکړه. ښځو دی په ارام کښېنه هغه د پیشو د والو ورځې تېرې شوي دي ښه موږ پېژندلې موږ د وخت پېژندلې چې ته څه شې. ښځو سره ډېره ازادي م ښه نه ده ډېره ازادي او ښځو وال ټکول او ظلم هم ښځو سره نه دی په کار. بعضې سړي د خپلو ښځو سره ظلم ډېر زیات کوي. نو هغه چې اعلان یې وکړه ښځې به نه وهی نو خلکو ښځې جوابونه شروع کړل. یو بانډیسي سره ښځې جنګ کړی ښځې په اواز اوچت کړی جواب یې ورکړی. بانډیسي راغی ورېږه عمر صاحب ته شکایت وکړم چې موږ به هسې درست کوو وال ټکول کول نو ښځې یارېدې غږ به یې نه کړو چې مو پرېښي دي راشي اوس ښځې جوابونه راکړي چغې را باندې وباسي. چې راغی عمر صاحب ته یې دروازه ووهله او اتفاق نه و چې دې وخت کې د ام کلثوم په عمر صاحب اواز راوچت کړی و. چې دروازې ووهله حضرت عمر صاحب له راووته وایي برګري سال دی وایي یو مسله مې راوړې وه خو حل شوه. وی څنګه حل شوه راته دې نه وی حل شوه. نو ما د ښځې فریاد راوړو چې ښځه جواب راکړي. وایي سټایل مې کور کې ولیده وایي چې ته ګزاره کوې موږ بیا سر کې کوو. عمر صاحب ورته وایي ګوره وایي دا ښځه تا له پنځه ډیوټۍ کوي یو ځله پخلی کوي که دی دله نه کړو لوټل نه دې تیاره راوړئ څونه خرچه به دې راته یا نوکر دې نه وي خانسامه څونه پیسې به دې ورکول جامې د لیندي کټونه د لیندي صفا کوي یې دله که دی دله نه کولې او دوبي له دې وړئ یا نوکر دې نه وي څونه تنخوا به دې ورکول. درېیم دی دله صفا کوي جارو کوي که دی دله نه کولې او ځان له یو چپړاسي نیولې څونه تنخوا به دې ورکول. څلورم د کور حفاظت دې کوي. یو ښځه چې کور کې غل نه راځي که د حفاظت یې نه کولې او ځان له څوکیدار نیول څونه تنخوا به دې ورکول. او پنځم د ګناه نه پرې بچې. چې کومه ښځه دا پنځه ډیوټۍ کوي او صبر نه کوي کوي بس بهر کیف چا ورته ووایې عمر صاحب ته وایي دا یو څادر ډېر مزېدار پاتې دی نو دا ام کلثوم له ورکه هغه بیبي لري دا علي صاحب لور نه او ورته څه وایي وایي ام سلیط یو ښځه ده وایي ډېره زیاته مناسب ده چې له هغې له ورکم. ام سلیط په مدینه منوره کې یو ښځه وه سلیط نه دی سلیط دا هغې له مناسب دی چې موږ ورکړو. ولې وایي په احد کې چې کله صحابه پرېوتل او زخمیان شو وایي دا ام سلیط و چې مشکونه به یې د اوبو ډک ډک راوړل او زخمیانو له به یې خولې کې اوبه اچولې. نو خپله محبوبه به وروستو کم د الله محبوبه به مخکې کم څادر مې هغې له ور خواهش قربان که الله څه جوړي هغه عمر د خدای څه جوړ کړل. امیر المؤمنین د رسول الله مبارک د دنیا وزیر د آخرت وزیر زلزله په مدینه کې رااله زلزله خپې اوچته کړه ځمکې له یې راوبروله وی عمر د عمر عدل ختم شوی دی ځمکه چې جلقېږي عمر خوشته عدل خوشته او ته ځمکه جلقېږي فورا زلزله بنده شوه او د مدینې یو غر نه اور راووت اور را روان دی په مدینه چا ورته وی امیر المؤمنین اور خو مدینې ته راغی وی تمیم الداري راشه چابک یې ورکړه ورشه را وروشله ما یاد کړ چې عمر را لېږلی اور څه اسبه ده چې شړی یې اور خره ده چې شړی یې تمیم الداري دوه رکعته نفل وکړ چابک یې لاس کې واخېست اور پسې شو وی ای اور عمر را لېږلی شا به کمې سوړې نه راوتې هلته ځه اور مخکې دی تمیم الداري ورپسې دی په هغه غار یې وردننه که واپس دی او دریای نیل به راخته په کال کې یو ځای دریای نیل د مصر دریاب
دا قانونو کال کې به یو ځل اوچتېده او کلي به یې غرق او مصر به یې غرق او د هغوی یو رواج ده چې یو خشته جینۍ به یې وکړه چې مصر کې به د هغې نه خوبصورته جینۍ بله نه وه پیغله هغه به یې ناوې کړه کالي به یې واچول او به یې دریاب ته ور وغورځوله دریاب به کېناسته په د هغوی یو جاهلیت رواج و یو به مړه کړو یو به ختمه کړو خو نور خو به بچ شي که نه کله د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه ده او ګورنر ابو عبیده بن الجراح دی د هغه زمانې هغه ته چا ووایي چې ګورې دا دریاب راخېږي کال کې یو ځل او که دا جینۍ مونږ نه ورچو نو مصر غونډ وړي اوس به څه کوې هغه حضرت عمر صاحب ته خط ولېږه وایي دلته خو دا یو رسم و رواج دی دریاب راخېږي عمر صاحب یو دوه چټ ګوتې خط ور ولېږه ابو عبیده ته یې ویې رضي الله عنه ته وایي که دریاب راوخه چې جینۍ ور باندې چوې دا چټ په ور غورځوې ډېرې بیا راوخېږي دریاب راغورځانګي وایي خلک رالل چې ای ګورنر صاحب مهرباني وکړه یو جینۍ به ور وغورځو مصر به بچ شي او که نه ور غورځوې ټوله دنیا غرق کېږي هغه وایي جینۍ غورځول ګناه ده او ما ته حضرت عمر خط رالیږلی دی ور غورځوم خط کې ورته څه لیکلي دي ای دریای نیل که ته د خدای که ته په خپل حکم چلېږي چې څه د خوښه یې کوه جینۍ نه در غورځو څوک غر کول کې او کار څه کوې او که ته د الله په حکم چلېږي د الله د رسول خلیفه یم دا چټ مې در وغورځو فټافټ ښکته شه چې تر قیامته پورې دې بیا اوچتونه وي خط یې راواخېسته او دریاب ته یې ورلړه کړه دریای نیل چې هغه ویښ لتلی دی بیا چېرته رو نه خط او نه په مصر باندې اوچت شو او په مدینه کې ناست دی دغسې لکه په منبر باندې او فوج یې لېږلی دی لرې یو علاقې ته جهاد له لرې چې ته د میاشتو په مزل لرې او د مدینې نه اواز ورکوي خپل جرنیل له یا ساریتو الجبل الجبل ای ساریه غر ته متوجه شه غر نه ویرېږه جومات کې خلک وي عمر جو دماغ په کار پرېښود کمزوري دی بوډا دی ساریه خو د میاشتې په مزل لرې دی دې ته اوازونه ورکوي چا ویې نه څه چل پکې شته چې هغه لښکر واپس راغی حضرت ساریه راغی راورسېده خلکو دې تپوس وکړو جمعې په ورځ پلانکي ټیم کې څه مسله خو درته نه وه پېښه وکنه څه وایي موږ دشمن سره په جنګ و دشمن مخکې موږ ورپسې وایي دې کې مې یو اواز واورېد چې ای ساریه غر ته وګوره غر ته متوجه شه وایي چې مې واورېده ما والله انه لصوت العمر قسم په خدای چې دا د عمر اواز دی چې مې غر ته وکتل دشمن شاته راپسې نور را روان دی هغې ته متوجه شو شکست مو ورکړه که د عمر اواز نه وی اورېدلی هغه لښکر خو مونږ خیال نه و په غر مونږ به برباد کړو ناس په مدینه کې د میاشتې په مزل لرې لښکر ویني اواز وررسئ هغه ته رسېږي خواهش به د دین تابع کوو خواهش به د دین نن خواهش مونږ خدای کړی دی خفه کېږي مونږ خو زما وروڼو یو خبره په ښکار کې شته ګورئ نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک هم د ښکار شوق کوي ده کې به د عبادت نه او د خدای د ذکر نه غفلت پیدا کېږي ښکاري سړی هر وخت په دې سوچ کې چې زه به کله ښکار له ځم دا ښکار به کله کوم هلته ښکار دی او دلته رمانځه وخت شو خو که دا لمونځ کوم خو دا مرغۍ رانه بېدرکه کېږي راشه ورپسې ځه ګرځي ورپسې ډزې مې پې کوي په جالونه هم خلا جال مې غورځولی دی که دا اوس نه راکاږم خو دا کبان رانه خرابېږي او هلته د مازه وخت دی ذکر فکر د الله یاد منځ دې نه غفلت پیدا کوي خو دونه معلومه شوه که یو سړی په دې ښکار ظلم نه کوي زیاتې پې نه کوي خوراک اوبه له پوره ورکوي او دې ساتي نو ساتلی شي دې حدیث نه معلومه شوه بل دې څه معلومه شوه بل دا چې یو ماشوم دی لا واده هم نه دی کړی او هغه ته وایي د پلانکي پلاره زمونږ دا طالبان پوهېږي دې ته حسن تفاول وایي حضور پاک یا ابا عمر دا عمر پلاره څه مطلب چې خدای دې دله زوی درکړي ښځه به درکړي ځواني دې درکړي زوی دې درکړي د هغه به عمري زه درته اوس نه د عمر پلار وایم نو په هلکانه کې او په ماشوموالي کې دې ته عربیان کونیه وایي دې ښودی شي بل دې څه معلومه شوه د رسول الله مبارک یو پیشنګویي د لږ عمر خاونده ومقسې وشوه هغه هلک په ماشوموالي کې وفات شو ماشوموالي کې وفات شو داسې قسمت د حضور پاک په صفتونو کې یو صفت دا دی چې دا خو ما دې کې طالبانو یو درې خبرې نورې دي خو په هغې تاسو نه رسئ دا زما وروڼو د پیغمبر علیه السلام صفت و چې خبره به لږه وه الفاظ به لږ مقصد به پکې ډېر زیات
نو د یو حدیث اوس فرمایلی چې دې درته وایم لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه طبعا لما جئت به وی هغې پورې یو سړی سوچه مسلمان نشي جوړېدی چې خواهش د دین تابع ما جئت به قرآن سنت ما چې کوم څیز راوړی دی قرآن او سنت چې دا خپل خواهشات د هغې تابع کړي دا مسلمان او که دا خپل خواهشات یې د دې تابع نه کړل دا د مسلمانۍ د رنګ نه او د مسلمانۍ د خوشبو نه او د اسلام د حسن نه او د اسلام د خشته ښکلي صادر نه دی بار وته. په زمانو د دې مختلف قسمونه دي. نن موږ څه چل شروع کړی دی؟ نن ټول د خواهشاتو جنګ. نن شریعت یو طرف ته کړی دی، موږ خواهش مو مخکې کړی دی. شریعت دی خور خواهش مخکې، خواهش د خېټم دی د ډوډۍ، خواهش د مکان هم دی چې ځان له ښه بلډینګ جوړ کړم، خواهش د موټر هم دی چې ځان له ښه موټر هغې نه ښه موټر هغې نه ښه والم، د ټولو بچو مې دي وي، د ټولو زمانو د ټولو وروڼو د ټولو ډېرونه دي وي، دا هم یو خواهش دی. دا هم خواهش دی د ښځو خواهش. مختلف د خواهشاتو یو فهرست زموږ په دې سترګو کې پروت دی. دین مو یو طرف ته کړی دی، خواهش بل طرف ته کړی دی. دې ته خواهش پرستی وایي. نن دنیا په دې لګیا ده. نن سهار نه پلار ماشومان پاسوي، مونځ ورته نه ښایي، ذکر ورته نه ښایي، د خوب د پاسېدو کلمه ورته نه ښایي، مونځ ورته نه ښایي، خدای ورته نه ښایي، عقیده ورته نه ښایي، اخلاق ورته نه ښایي. بس اله شابه بچې سکول ناوخته دی، اله ګاډی را روان دی بچې شابه سکول ناوخته دی، اله ماشوم پوزه بیګي جاړي، نه شابه له بچې شابه شابه جامې ورته واچوي، پتلون ورته ور واچوي او بیا موټر کې کېنئ بوځي چې چا وس رسي، یا ګاډي کې ورته پیسې ورکوي ټرانسپورټ فیس او هغه سکول ته روانې ځي. او مازدیګر چې بیا راشي بچې پاړې دې روا بچې سکول کې درته څوخول ټیوشن ولا نیسا دا تاسو ته کې بچې ماسپخین مونځ مازدیګر مونځ ماښام مونځ ماسخوتن مونځ الله تام مخکول پکار دي که نه دي؟ الله یې ټول بچې مونږ په دغه لین ورچولې دي چې پیسه وګټه. بچې ګورې چې خر د خرک کمی نو څه شی دی؟ غوږ یې د پرېښودو دی. دا ورته مونږ مخکې متل خولی دی. اتره زوی ته دې وګوره که نه څنګه بنګله جوړه کړې ده. هغه ماما زوی ته دې وګوره که نه، هغه ګاونډي ته دې وګوره که نه څنګه مزېدار بنګله ده، څنګه موټر دی. هله بچې تکړه شه ګورې خر د خره کمې غوږ یې د پرېښودو تکړه شه. هغه په سوچ کې پروت دی چې زه څنګه پیسه پیدا کړم، د چا جیب وه غلا وکړم، سرکاري نوکرۍ کې کرپشن وکړم، رشوت والم، دوکاندار ګډون وکړم، دوکه وکړم، ګاک وم، خو چې څوک حلال کړم پیسه پیدا کړم، خو چې هغه ترمور نه یو 2 ګزه اوچته بنګله جوړه کړم. د هغه نه غټ اعلی مزېدار موټر والم. د هغه ذهن کې د ماشوم دا ذهن سپیني، دا دماغ پاکي، دا ولې موږ دقې نه ډک کړي دي. دغه سوچ کې روان پیسه پیدا کوم په دې سوچونو فکرونو کې پروت دی. ډز پلان کې مړ شو، جنازه لاړه، بنګله پاتې شو، خواهش پرستي شروع ده. سیستم نشته. فیسبوک دی او د ښځو تصویرونه دي، موبایل دی او د جنکو تصویرونه دي، موبایل دی او فلمونه دي، موبایل دی او الله خفه کول دي. الله الله الله. موبایل دی او د خدای سره مقابله ده، موبایل دی او د رب سره مقابله ده، موبایل دی په دې سترګو چې مال الله راکړي دي په هغې د الله سره مقابله ده، په دې غوږونو چې مال الله راکړي دي د الله سره دشمني کوم په موبایل. فیسبوک دی او موبایل دی. نن خو د ټولو نه لوی شی دا دی افرأیت من اتخذ الهه هوا. اهو الله وایي څه وایي؟ وایي د خلکو خواهش خدای کړی دی. خواهش یې څه شی جوړ کړی دی؟ خدای جوړ کړی. خواهش لاندې کا ګوره چې الله څه کوي، لاندې کا خواهش پیغمبر مخکې کا، خواهش لاندې کا او ما جئت به قرآن مخکې کا. ته ګوره که ته د ډوډۍ نه مړ شوې راشه ما پهلې مخ لاړې وتو کا، که تا نه عزت خدای در نه که راشه ما پهلې مخ لاړې وتو کا. دا خو مونږ ته ښکاره دي، ښکاره. مثال به درکړم. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د حضور پاک د غلام بچی حضرت اسامه، هغه اسامه چې یو ځل رسول الله مبارک په پتون ناستو، زید ښکلی اسامه د رنګه تورو،
زید محبوب او محبوب پیغمبر مبارک چې غلامانو سره کم سلوک کړی دی کنن من خپل نوکرانو سره خپل همسایګانو سره خپل ما تحت ملازمینو سره او خپل چپړاسیانو سره دغه سلوک وکړ قسم په خدای دنیا کې وجنتی د غلام بچی دی رنگ نم تور دی په دا پتون ور سره ناس دی پوزه او بیل رسول الله مبارک په هغه لاسونو چې قیمت د عرش نامو چته راضی او د دې اسامه پوزه په پاکي عائشه بی بی ته الله رسوله ما ته پریدا چې دا پوزه ولا ز پاک کم بنا عائشه دا وز پاکم احبه فاني احبه د سره مینا کا و زماره خوخ دی کله پتون به کینو د مریض وې پوزه ورته پاکي څوک عقاید وجه د سره مینا کا و زماره خوخ دی نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې امیر المؤمنین شو بادشاہ شو نو تنخواه به مجاهدینو لورکوله فوجي جرنیلانو فوجي مجاهدین هغې له به تنخواه ورکوله نو زوی عبد الله ابن عمر هغه ورته بابا ما له تنخواه کمه راکړې اسامه له ډېره ورکړې ولې دې مانه کوم جهاد ته مخکې تللی دی دې مانه کوم میدان ته مخکې تللی دی ما کوم میدان رستو کړی دی او دې مخکې شوی دی د مانه کوم میدان ګټلی دی خو چې کوم دی د دې زه ځم کوم میدان دی چې د روس دې مخکې دی دله ولې تنخوا زیاته ورکړې ماله کم راکړې عمر ورته وایي عبدالله ابن عمر ته زما زوی زما محبوبې زما ښکلا یې دا د رسول الله مبارک ښکلا ده د رسول الله مبارک محبوب او د رسول الله مبارک ښکلا به زما په ښکلا مخکې وي که نه وبه کې داسې دې خواهش پرستۍ زمانه کې به وکړې داسې نه په خپله چرګ وخوري په خپله خوراک وخوري او چې کوم یې نوکر دی چپړاسي د تشه خوراو مخکې کښه به خوره ډکېږه او دغه عبدالله دغه عمر فاروق دی صادرونه ورله رالل صادرونه نو تقسیمولې په مدینه کې نو چا ورته وی وستا بیبي ده د رسول الله مبارک نسوی ده ام کلثوم بنت علي د علي لور د هغې له ورکه دا حضرت عمر په دې اخیری زمانه کې حضرت علي ته وایي وی علي وستا لور د ام کلثوم ما ته به را په نکاح نه کې عمر مې زیات دی دا کشره ده خو یو ارمان مې دی پړه کې چې کدا جینۍ ما ته را په نکاح شي او موږ له خدای بچي راکړي نو په هغه بچو به زما د حضور پاک نسب یو شي خلک وایي دا د عمر بچی دی او دا د رسول الله مبارک د بیبي فاطمه هم نوسی دی د حضور پاک هم بچی دی هغه ماشوم به نجیب الطرفین بشي پلار د طرف نه مور طرف نه به نسب به یو شي ارمان مې دی عربو کې دا رواج هغه زمانه کې نو اوس هم نشته که هلک او جینۍ رضی مور پلار رضی نو که عمر کې فرق مینو پروا نشته علي صاحب ورته وایي وی امیر المؤمنین هغه جینۍ به دې خوښه شي نو په شریعت کې قانون دا دی چې کومې جینۍ سره څوک نکاح کول غواړي نو د هغې مخ ته کتی شي مخ ته خو د خواهش په بنیاد به ورته نه ګورئ په دې بنیاد به وګورئ چې دا جینۍ ما سره مناسب ده خوښه مې ده که مې نه ده خوښه مخ ته ورله کتی شي او که د خواهشاتو سوچ ته راځي نه هغه دفع کوه نو علي صاحب ورته وي یو څادر ورکوم او درلیږم نو ته وګوره که دې خوښه شوې نو زما هم دا خواهش دی چې تا له یې په نکاح کوم هغه وی ښه ام کلثوم ته علي صاحب وایي د فاطمې لور ده بیبي فاطمې رضی الله تعالی عنها وی بچې دا څادر امیر المؤمنین له 100 عمر له وی بابا مې راکړی دا دې خوښ دی که نه دی خوښ دې څادر یو نه امیر المؤمنین دا څادر مې بابا راکړی دی وګوره خوښ دی که دی نه دی خوښ نو عمر کې ډېره حیا وه هغه د دې جینۍ مخ ته نه شو کتی حیا د وجې نه نو خپو ته یې ولکته یو طریقه د خپو نه بس اندازه معلومه کړو خپو ته به وګورو جینۍ پې پوه شوه ورته وایي وی امیر المؤمنین وی زما څادر دې پرېښو زه خو څادر مې درته راوړی دی هغې ته نه ګورې زما خپو ته نه یم نه ګورې قسم دی که امیر المؤمنین نه وي چې دا سترګې مې در نه ایستې وي هغې کې هم ډېره حیا وه که نه د بیبي فاطمې لور ده د بیبي فاطمه کې څومره حیا وه یو ځل حضور پاک سره ناست سره میاشت ختلې ده رسول الله مبارک ورته فاطمې میاشت ختلې ده دې ونه کتل سره یې ښکته فاطمې تا ته وایم میاشت ختلې ده دې بیا څه ښکته بچې میاشت وی بابا
د الله رسوله زه خو د درېیمې دویمې څلورمې میاشت ته نه ګورم. ولې بچې وې دې وخت کې سړي ورته ګوري زما او د سړو نظر په دې میاشت یو ځای کېږي. راشه د 14مې صدۍ مسلمانانو ته، راشه د ټقارو کېړو ته، راشه بربنډ رخپو ته، راشه بربنډ ګریوان ته، راشه بربنډ سر ته، لیچو ته. هغه جینکې نن فخر کوي، نن په بورقار زمونږ لوړه خویندې شرمېږي، نن په حیا زمونږ لوړه خویندې شرمېږي. او دې کې زما او د سړو نظر دی وخت کې سړي ورته ګوري که نه د دویمې د نظر یو ځای کې. شریعت کې هېڅ منع نشته، سړی هم دې ورته ګوري، ښځه هم ګوري، هېڅ ممانعت نشته. لیکن دا د هغې حیا وه چې پیغمبر مبارک ورته وي وګوره نو بیا ګناه خو نشته، لیکن دا د هغې حیا وه. او چې کله مړه کېده که نه بیبي فاطمه نو وصیت یې وکړ چې زه مړه شم او زما جنازه وړئ، یو خو د شپې زما جنازه وړئ، د ورځې به نه وړئ، او بل زما د جنازې د پاسه دا ډولۍ اوس خلک اچوي که نه د زنانو، دا مخکې حبشو کې دا رواج و دلته نو. وی زما په کټ د پاسه به لرګي کېدی، د لرګو د پاسه به څادر واچوی چې زما کفن هم څوک ونه ویني. د رسول الله مبارک لور ناجینه کې هغه حیا پرته ده. زما وروڼو خدای دې زمونږ خویندو لوڼو له حیا ورکړي. دا هم خواهش پرستي ده چې نن جینۍ بربنډ سر خوښوي، دا هم خواهش پرستي ده چې نن جینۍ بربنډ مخ او بربنډ سټ خلکو ته ښیي، دا هم خواهش پرستي ده چې لیچې ښکاره کړي دي، لاندې خپې ښکاره دي. ای د خدای بندې الله ښکلی وجود درکړه، د دوزخ په ورې ولې سوځې؟ الله خشته مخ درکړه، الله ښکلې ډانچه درکړه، الله ایمان دله پړه کې واچو، الله د مسلمان مور و پلار نه پیدا کړې. دا وجود خو زما د دوزخ په ور نشي پیرزو. ستا ولې پیرزو شي؟ دا وجود به په قبر کې پر کوتکو والی کېږي. ولې ظلم کوې؟ ولې خلکو له د زنا دعوت ورکوې؟ ولې د هلکانو سترګې ځان سره مخامخ کوې؟ ولې په لاره په داسې انداز دی چې سړي درته وګوري؟ دغه جینۍ چې دا په فیسبوکونو باندې په موبایلو کې او دا په لارو کوڅو کې داسې حرکتونه کوي چې ما سره سړي را مخامخ شي، د دې سوونو زرګونو سړو د سترګو د جبې د زنا ګناه دې وګټله. څه کوې؟ په کوم طرف روانه؟ یو خو به خدای نه منې، یا به رسول نه منې، یا به خدای او رسول نه منې، او دغه هلکان چې د پردو جنکو ته ګوري. الله اکبر. حضرت یوسف علیه السلام پیغمبر دی او د زلیخې کور ته لاړ، د زلیخې کور ته، او زلیخه پې مینه شوه، بس لنډه پښتو کې به درته ویم، د زلیخې خوښ شو، مینه شوه پې. لیکن یوسف علیه السلام په دې خپلو سترګو زلیخې ته نه کتل، دی چې به کله ته نظر به ښکته اوس خوینیکه ده او د وزیر لور ده او ښځه ده، خشته ده، حسنداره ده. او یوسف دلته راشه، یوسف دی به ورغې سر به ښکته کړي، دا کار وکړه، دا کار وکړه، خو لږ ګډوډ راغوښتل. عاشقه ده پې په کور کې، ځان نه لرې نه پرېښودل. یوسف به ناست و سر به ښکته نه به کتل د خپلې نیکې ته. یوسفه ما ته وګوره، داسې به وکتل در به سر. ولې ما ته نه ګورې؟ څه چل شوی دی؟ لا پیغمبر نه دی، لا نبوت نشته، لا کتاب نشته، خو زړه کې د یوسف حیا پرته ده، زړه کې د پیغمبرۍ نښې د مخکې نه پرتې دي، نه ګوري ورته، سترګې نه مخامخ کوي ورته. اخر کې زلیخې ورغې او جال جوړومه او دې پنساوم دې ګیروم په دې جال کې ځان یې ښه خشته کړ، ښه ډولې یې کړ. هغه زمانه کې دا هره زمانه کې دا د بیوټي پارلر دا رواج شته دی چې دا حسن او خشتوالي د جینکو خوښه وي او داسې کارګران هم وي زنانه چې هغې جینکو له هغه حسن برابروي. ځان یې ښه ډولې کړ. په محل کې دننه یو کوټه ده، په څو دروازو بنده کوټه ده، هغه یې ځان پسې بندې کړې. وغلقت الابواب وقالت هيت لك. قرآن شریف کې الله فرمایي غلقت الباب نه دی، غلقت الابواب، ټولې دروازې باندې کړې، جرندې ورته واچولې. زلیخه خپل کټ ته وخته ډبل بیټ ته او پکې کېناسته او چپنې ځان سره کړلې. یوسف ته ویل ځه
دې را دننه کړو نوکرانو ته دروازې بندې کړې چابیانې ماله راکړې په خپل اخري دروازه بنده کړه بله بنده کړه بله بنده کړه یوسف ته ویل دلته راشه حضرت یوسف ته څه وایي قالت هیت لک راځه ځان اول ته وایي یوسفه سترګې دې ډېرې ښکلې نه دي ګوره دا هغه جال دی وی او ښکلې دي خو ړومبې به دا سترګې پټېږي به مخ دې ښکلې ډېر نه دی وی قبر کې به ټولو نه مخکې دا خاورې کېږي لاسونه دې ډېر خشته نه دي وی ټولو نه مخکې به دا چیپړېږي دا به ختم شي یوسف ما ته وګوره نه ګوري یوسف ما راغوښتې سلی نن خبرې نه نن به ما سره ګناه به کې ما ته وګوره زه څومره خشته یم زما لاس زما خپې زما وجود چې دا مطالبه د یوسف نه کوي یو ټکي یوسف وایي هغه وخت کې علیه السلام یو ټکي وایي قال معاذ الله یا الله ما بچ که معاذ الله دا الله په ذات دنه امن غواړم ما معاف کړه دې وخت کې د انسان زړه کې چې د دنیا بزرګي د دنیا نیک انساني یو خدا چې الله بچ کړي لیکن دې نه څوک نشي خلاصوي د خواهش د انسان چې اوبراو شي دا حیوان شو دی وخت کې انسانیت ختم شو حیوان شو دلته دې په ځان نه دی اوس دی وخت کې دې په خپل قابو کې نه دی دی وخت کې سلیمان ابن یسار دا یو ډېر لوی سړی زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په شاګردانو کې دی سلیمان ابن یسار ډېر ښکلی دی ډېر خشته دی زموږ د حدیثو په کتابونو کې هم ذکر راځي یو جنۍ ده چې هغه په دې علاقه کې د هغې نه ښکلې او خشته جنۍ بله نشته او سلیمان ابن یسار یو ځای کې دې جنۍ سره ګیر شو بس مجبور شو یو ځای کې ناست و د جنۍ پرې راغلو د جنۍ ورته مخکې نه جال تیار کړی و ځان یې ورته خشته کړی او چې څنګه راننوت سلیمان ابن یسار نه یې مطالبه د ګناه وکړه سلیمان ابن یسار دقه ټکې وایي هی ما ته وګوره وایي څنګه خشته یم څنګه ښکلی یم نن به ما سره زما حاجت پوره کوې او ستا خواهش به زه پوره کوم نه دا چېرته کېږي دا نه کېږي او ما پسې خو خلک منتونه کوي ما له خلک د دنیا پیسې را کوي ما له خلک د دنیا دولتونه را کوي تا نه زه خپله مطالبه کوم او ته هم دقه ټکې وایي معاذ الله د خدای په نوم ما بچ کا الله د نوم سره امن غواړم وی الله به مې تا نه بچ کوي دا ټکې دا تیل مضبوط ټکې دی داسې وخت کې ته الله ته آواز وکړه په داسې وخت کې ته خپل خواهش قربان کړه او په داسې وخت کې ته رب العالمین ته رجوع وکړه ته ګوره خدای خیراتي بادشاه دی چې ته وایي دا ګناه مه کوه چې ته دې بچ کوي او که دې نه بچ کوي نو یوسف علیه السلام ورته وایي قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون دو معنی علما کوي دا خو زما د مالک سره خیانت دی جی ستا مالک زه غلام یم په کور کې دېره کړی نو زه به ستا د مالک سره خیانت کوم تا ته لاس اچول خو د خپل مالک سره او د خپل سردار سره خیانت دی خو بله معنا وه داسې تعبیري معنا ده قال انه ربي احسن مثوایا هغه ذات چې دا ښکلی شکل یې راکړی هغه ذات چې ستا کور ته یې راوستیم د کوی نه یې راویستم او د بادشاه کور ته یې راوستم دا خشته مزېدار وجود چې دا دنیا راته پسخېږي هغه ذات سره خیانت وکړم ظلم وکړم انه لا یفلح الظالمون ظالمان خو چاته نه کامیابېږي وایي پرېږدم دی نه دروازه جننده ده لازمن به دا ګناه ما سره کوې لازمن نو موږ خلک خو به بهانه جوړو چې روز څوک یو توبه به وس وکړو لیکن حضرت یوسف علیه السلام څه کوي خپل وس کوي ته وس کوه باقي مدد د الله دی خپل وس کوي دروازې ته روان شو چې دروازه کلو کې چېرته ځې چابیان یې ما سره دی تللی نه شي خو چې یوسف علیه السلام قدم واغشت رب العالمین جرنده کوله وکړه دروازه کلو شوه او سړی قرآن لاړ داسې چلو شو ورغلی وه دته بله دروازه کولو شوه بله پروتوکول ورته میلو شو
لکه یو بادشاه وزیر یو علاقې ته ځي که نه دا نوکرانو ته دروازې کولاوي چې بادشاه ته دا تکلیف نه کي دروازه کولاو دروازه ورته مخکې یو افسر خپل دفتر ته ځي هغه چپړتي راشي هغه دروازه ورته کولاو کي رب العالمین په یو لوی پروټوکول کې وویسته یو دروازه کولاو بله 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 او دې غر والا چې داسې جلو شو د کلک د لمن نه ونیوه یوسف علیه السلام په هغې کې زور ولګوله منه شلیده او چې یوسف علیه السلام بار و زلیخه هم ورپسې بار وتله بار عزیز مصر زلیخې خاوند ولاړ دی دنیا خلک راغلی دنیا خلک څوک چا سره دستخطی کوي او څوک سپارش دی او بادشاه وزیرانو ته خلک راغونډېږي ښځې هم دي او سړي هم دي او دقسې په بد حال یوسف علیه السلام مخکې دی او زلیخه ورپسې دی بس عزیز مصر سره وزیران مشیران دي دا څه وشو په شرمونه وشرمېدم حیا لاړه زما ښځه په دې ډک مجلس کې دنیا ته رسوا شوه د هلک نه لمن راکاږي څه څه وشو نو اخو ډېره هوښیاره وه که نه دا لوی خلک هوښیارانه مي او ورته وایي ما جزاء من اراد باهلک سوءا الا ان یسجن او عذاب الیم یوسف لاس را واچو الزام یې په هغه ولګاو ما ته لاس راچولی دی یوسف چې زه ورپسې شم وتښتېد رانه ما دې ځان خلاص کړ چې نه نیمه مې وتښتېد لمن نه مې وشلېدله داسې راچولی دی او بیا خاوند ته څه وایي اوس به دې پته ولګي چې ستا عزت باندې څوک لاس اوچت کړي ما ته لاس واچوي ته به ورسره څه کوې یا به جیل کې چې یا به مضبوطه ضرب ورکوې زموږ دا مفسرین لیکي وي دا جیل یې مخکې کړ الا ان یسجن او عذاب الیم جیل یې ور مخکې کړ په عذاب یې نه شو پیرزو جیل کې واچوه ها یوسفه زما آیات لیدلي وو زما کور کې اوسېږي زما نوکرې زما ښځې ته دې لاس اچولی دی او ورته څه وایي قال هي راودتني عن نفسي بادشاه سلامت دې لاس راچولی دی ما نه یې مطالبه وکړه دروازې بندې کړې وې زه ترې خلاص شم اوس دا چېته مني عقل ښه دروازه چې بنده شوه رالې څنګه هلته چې څومره خلک دی ټول وایي نه جي دا بادشاه سلامت او داسې موقع کې خلک بیا د بادشاه مرسته هم کوي بادشاه سلامت بیبي پاکه ده ښه بیبي پاکه ده روانې ده دا کوم ځای کې دي چې دروازه کولاویږي او دې ته منډه وي دروازه بنده شي بیا دې راتښتېدی شي الله پاک ورا مدد کوي یو مدد یې دا وکړو چې ګناه نه بچ کړو دویم مدد یې څوک دروازې ورته کولاو کړې دریم مدد یې څوک یو پروټوکول سره لاړ څلورم مدد یې څوک څلورم الله پارشي کې حکمتي که دا خاوند ته خبره نه وه ښکاره شوې سبا زلیخې بیا مطالبه کوله بیا به کوله بیا به کوله ګیره و بلاس به ورچو ګناه کې به مبتلا کېده اوس بل مدد څه کوي یو ښځه د هغې سره یو ماشوم بچی دی او د مور پې خوري یوسف دې لاس راواچو د لاس راواچو هغه ماشوم د مور سینه پرېښودله وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين کمیس ته یوسف وګورئ چې مخکې نه شلیدلی دی کرستو که کمیس مخکې شلیدلی نو دا زلیخه رښتونې ده یوسف دروغجن دی د لاس واچو هغې ته ځان خلاصو کمیس یې د مخکې نه شلیده او ان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين او که کمیس د شا نه شلیدلی نو دې ته تښتېده او دې رانیوه نو دا دروغجنه ده هغه رښتونې دی نو که دا خبره بل چا کړې وي نو خلکو به رد کړې وه خو ماشوم وکړه او د پيو ماشوم خبره وکړله نو ماشوم خو چې خبرې کوي الله طاقت ورکوي د ګویا یې خلکو منله وګوره د کمیس ته یوسف وګوره چې فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم چې کمیس یو کتلان د شاته نشلیدلی الله مدد وکړي نه کوي اوس عزیز مصر پوه شو زلیخه زیړه شوه رنګ یې زیړ شو او عزیز مصر پوه شو نو ورته څه وایي عزیز مصر زلیخې ته هغه ورته وایي انه من كيدكن يوسف اعرض عن هذا يوسف بس په دې خبره کار نه کېده بس دا خبره چاته ونه کړي چې زلیخې لاس راچولی دی دا خبره دلته ختمه کا
واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. زلیخې د خدای نه بخښنه وغواړه، غلطي ستا ده. نو زه وایم چې لازم مصر ډېر بې غیرته و، دله و دله بې غیرته و. دغه وخت کې بخښنه وغواړه، ښه مضبوط د کټ بازو د زلیخې د اوږې ښځې ته وایي بخښنه وغواړه، خدای نه بخښنه وغواړه، راګېره که واخله مضبوطه لږه وکړه، پښتو معامله ورسره وکړه. ودې دا ماشوم ته ویم وکړه واستغفري لذنبک، بخښنه غواړه د خدای نه، انک كنت من الخاطئین. ښځه کمزورې سړی بې خوند دی، کمزورې شی بېکاره شی کمزورې بېکاره بېکاره. الله دې مسلمان وساتي د داسې بې حیا نه، رب العالمین مسلمان وساتي. انک كنت من الخاطئین. ګناه ستا ده. ماشوم په ذریعه الله صفا خو خیر زلی بیا د څه چل وکړو، بیا جیل ته ولېږه. خبره خوره شوه بس جیل ته ولېږه. فلبث فی السجن بضع سنین، جیل کې پات. او الله بیا خو قصه درته ټوله قصه درته نه کوم، خو الله تعالی جیل لېږلو کې حکمت دا و چې الله بیا بادشاهي وله ورکړه. الله بادشاه خبره مې دې پورې کوله. خواهش و قربانه الله به مدد کوي، خواهش به قربان کې الله به مدد کوي. په دې هندوستان کې یو سړی تېر شوی، هغه ته به خلکو مشکي بابا وي، د هغه د وجود نه به داسې خوشبو تلله لکه د مشکو. که یې تپوس وکړو وایي دا تا ته ولې دا خو مشکي بابا وایي؟ تا نه خو دا ته خوشبو کوم ځای نه پیدا کړې؟ تا نه خو داسې خوشبو نه کړې چې بادشاهانو نه زیاته خوشبو در نه روانه ده. وایي دا ریشي پیتې مې خرڅولې، د لارو کې دا پرتوغاښونه دا چې ریشي پیتې چې وي دا مې خرڅولې. یو ښځه ولاړه وه او هغې سره نوکره وه، نو نوکره راله وایي چې د دروازې ته رادننه شه، د ما نه که درنه سودا کوي. نو اکثر دوی په غریبانان دروازې ته دننه شي، بعضې زنانه کور کې دارېدلې وایي چې وردننه شومه دروازې ته، بس هغه ښځې فورا دروازه جرنده کړه. او وایي زه ډېر زیات خشته وم چې هلک وم، ډېر زیات خشته وم، ډېر ښکلی وم چې دروازې جرنده کړه. وایي ما ته وایي چې ما سره به دا ګناه کوې. وایي ما ورته وایي چې زه ګناه کوم؟ ولې څه چل دی؟ ګناه ولې وکړم؟ الله ولې خفه کړم، رب خفه کړم؟ وایي پرېږدم دی چېرته ګناه به خامخا کوې، او که ګناه نه کوې جنګ د سره کو په دا چاړه دې مو او چیغې وم چې ما پسې لاس راواچوم، شرموم دی. مشکي بابا وایي چې ځواني مې وه، خدای پاک وګوره د خواهش قربانول دې ته وایي. ما وایي چې خان و مال او دسمات یې راغلی، ټیک ده چې به نه پرېږدي را ګناه را باندې کوې وکړه، خو غصه او دسمات ډېر راغلی دی. نو وایي هغه ټیک ده خیر دی، او دسمات ته لامبې هم لامبه، خو نن پرېښودل نشته، دا ګناه به راسره کوې. په دې لاره تېرېږي، زه دې وینم د ما خوښې. وایي چې غسلخانې ته ننوتم، لوی او دسمات یې مې وکړ، لوی او دسمات یې مې راواخېست، په د لاسونو په دا مخ مې ومږو. دې ته خواهش قربانول وایي. لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه طبعا لما جئت به. رسول الله مبارک دغه وایي خواهش پر دین تابع کې، د اسلام مطابق کې، مذهب به خواهش نه تابع کې، اسلام به خواهش نه تابع کې. ځان مې ارس ومږلو چې راووتم چې دې ښځې وکتل، وایي دا څه شی دی؟ څښه خدای دې پیر په باسه ټول میدان دې ولړل، ځان دې په غلو هله دروازه کولا وخه چې زیر دی کې اوس څه مصیبت دی؟ دروازې راته کولا وکړه، لړم خوا کې غسلخانې ته ننوتم، هلته مې ولمبل، جامې مې لرې کړې ومې لمبل. چې مې ولمبل او ځان نه مې هغه ګندګي لرې کړه، حقه چې مې د وجود نه د مشکو خوشبو روانه ده، اوسه پورې روانه. موږ نن څه چل کړی دی؟ خواهش پسې روان دي. مشکي بابا ته جوړ شو، مشکي بابا.